لکه څنګه چې جناب حضرت امیر المؤمنین حفظه الله ویلی دي چې د افغانستان تجاران، د افغانستان د اقتصاد ځوانان دا د ما اقتصادي مجاهدین دي. همداسې باید دغه اقتصادي مجاهدین په افغانستان کې په ټولو برخو کې، بالخصوص د انرژي په برخه کې چې د ټولو کارونو موقوف علیه ده، په دې کې برخه واخلي او نور هم کوشش وشي چې دا کار په پښو ودرېږي او د اسلامي امارت هغه هوډ او ژمنې ته ژمن سي کومه چې اسلامي امارت کړې ده. الحمدلله افغانستان مو جوړ ده. موږ هغه خلک نه یو چې دا نظام چا یا په تحفه کې را کړی ده یا دا نظام په بل رقم را باندې لورول سوی ده. د افغانستان مجاهد ولس دا نظام د خپلو مټو په زور لاسته راوړی ده او دا خپل عزم او هوډ و. په لحاظه د افغانستان ټول ولایتونه اوس الحمدلله په امن کې دي. په ټول افغانستان کې یو لیشت ځکه د دښمن په لاس کې نسته. امنیت هم سرتاسري حاکم ده په افغانستان کې. نه تنها لکه دا پروژې چې تاسې وینئ د هرات ښاریانو، دا د هرات په سطح پروژې دي، داسې نه ده چې صرف په هرات کې روان دي، دا د ټول افغانستان په سطح دغسې پروژې یوازې د امارتي شرکتونو او د برق ریاست روانې کړي دي. داسې موږ نورې برخې لرو، د معدن په برخه کې، د ترانسپورټ په برخه کې، هغه الحمدلله تر حساب وتلی دي. نو داسې افغانستان مو امن ده. 24 ساعته په افغانستان کې زمینی او هوایي ترانسپورټ فعاله ده. افغانستان خلک هم الحمدلله خپل غله لري، خپل امکانات لري. نو باید همدغسې په دې خپلو امکاناتو باندې تکیه وکړو او پرې نږدو چې دښمن بیا ځلې د موږ له مجبوري نه استفاده وکړي او د موږ له مجبوري نه په استفادې دلته د خپل غربي نظام لپاره یا د کفري نظام لپاره کار وکړي.